کمانډو یو ویډیو دی په فیسبوک باندې چلیږي بار بارو او دا درې بېځله راله ته به دغه سندره پرېښې چې زه به ځم افغانستان ته چې بیا موږ ګورو بیا په پاکستان کې دغه څه ډرامه کوئ که داسې قصه ده یو سوشل ورکر یم ماله خلک پیسې راکوي ماله دا ایډز وکړه چېرې مطلب په دې ټرک پسې ونښله یا بیلچه وه د پیسو دپاره دا شوق او دا زړه دې شته چې افغانستان ته لاړ شي دا کم خلک چې زه دیو سره السلام علیکم ګرانو کتونکو دا وخت زه موجود یم د ریل کمانډو په اکیډمۍ کې بار بار په فیسبوک باندې تاسو ګورئ دا یو کلیپ اپلوډ کوي دغه غانې سندره به پریخي چې زه به ځم افغانستان ته بیا چې موږ ګورو دلته کې وي نو زه تر تاسو ګورئ افغانستان کم کډوال چې دی هغه روان دي وطن ته د هغې په اړه باندې دوی څه معلومات لري او که دلته موجود دي زه دا پوښتنه کوم تاسو دغه ویډیو بار بار اپلوډ کوئ بار بار اپلوډ کوئ هلته به زیاتره افغانانو زړونه هم ودردوئ او دغه سندره پرېښودي چې زه به ځم افغانستان ته او بیا هم موږ ګورو دوی په پاکستان کې نو دغه څه ډرامه دی څه خبره ده څه قصه ده راځئ نن یې ګورم په کمانډو کوم اکیډمي چې ده هغې ته راغلی ویډیو راس تر اخر پورې وګورئ خپل ملګرو سره لازم مخکې شریک کړئ راځئ ما سره کمانډو یو ویډیو دی په فیسبوک باندې چلیږي بار بارو او دا درې بېځله راله ته به دغه سندره پرېښې چې زه به ځم افغانستان ته چې بیا موږ ګورو بیا په پاکستان کې دغه څه ډرامه کوئ که داسې قصه ده او عثمان به یو خو اچانک رالی زموږ د اکیډمۍ پیلنۍ ورځ د اکیډمۍ م کولاو کړه کار هم کو تاسو ته ښکاري عبید دی زه یم د نور ملګري دي الله دې عزت وکړه الله دې خوشحاله کړه کله هم چې داسې خبره راغلې ته راغلې ستا د مایک په وساطت او ستا د کیمرې په وساطت موږ خلکو ته وضاحت کړی دی مننه کوم د غرونو چې کوم موږ اوري کوم موږ ګوري او کوم موږ لایک کوي کوم موږ فالو کوي کوم موږ سپورټ کوي ډېره مننه کوم دا حقیقت نه دا خو د سوشل میډیا پته کله چې د کوم ویډیو کال پوره شي نو کال پس هغه په خپله پوسټ ته راځي بیا نو هغه ویډیوګانې چې که د خیال راشي په 2023 کې موږ تللي افغانستان ته تللو په بارډر کې زما د تره دلی او د ترور دلی کړه تله زه د هغې سره تللی ما یو شارټ غوندې کې انټرویو کړې وه عیسی خان له مې یو ولاګ غوندې کې هم ورکړی او یو سټوري غوندې کې تا یو واینز ویډیو او واینز ویډیو وه د افغانانو په هکله باندې په هغې کې ما هغه ریالټي ښودلې وه حقیقت چې افغانستان ته افغانان څنګه ځي او په لاره کې څنګه چل هغه خلکو کتلې وه ډېره زیاته یې خوښه کړې وه خو چا اړه ته اچولې څوک پرې خفه شوي اوس دا نن سبا چې کومې ویډیوګانې دي نو چې ما به کتل زه به خلکو منشن کړم ویره وایي کمانډو لاړو افغانستان ته دا خو ښه خبره ده خوشحالۍ خبره ده افغانستان زموږ وطن دی چې زه لاړ شم زه په ډېر زیات خوشحالېږم خپله خاوره د خپل پلار نیکاډو کې هغه د چا نه وي خوښه خو د راتلو هم یوه طریقه او د تلو هم د هر څه خپله یو فرافر طریقه وي فلحال خو داسې هېڅ خبره نشته دلته چې کوم د چا سره رجسټریشن نشته کارډ نشته هغه ځي د هغې نه پس بیا دلته څه بل دویم اپشن یې ورکړی دی چا سره چې ACC کارډ یو بل دویم کارډ دی دې هجرت کې چې څوک راغلي هغې له کارډونه ورکړي دي نو هغه ځي او موږ سره خو پیوار کارډ دی موږ دپاره فلحال دې اوس اعلان نه دی کړی که اعلان یې وکړو د پیوار دپاره نو انشاءالله ونې کړه به زما ځي افغانستان ته تاسو د ویډیو خبره کړې وه بیا ستاسو ویډیو زه نشم کټ کولی ځکه بیا دا خلک وایي چې دا ډرامه وه تاسو اچانک رالی ځم چې دا خبرې زه ټولې صفا کړم تاسو د ویډیو خبره وکړه چې تا ویډیو اپلوډ کړې نو تا ته خو پته شته زموږ خو بله څه لار نشته موږ سره بل څه حل نشته موږ په سوشل میډیا باندې دغه انکم کوو او په دې زه د اکیډمي چلوم په دې خو ته پوهېږي که نه یا لایف راځم یا ټیک ټاک یا فیسبوک او یا یوټیوب له ویډیو ورکم نو زما په ویډیو باندې خلکو میلیون ویوز اغوستي خبرو چې زه چا په یو ویډیو کې منشن کړم نو په هغې کې 7.2 میلیون ویوز لکه 72 لاک ویوز 2 لکه ویوز دا غټ ویوز دي په فیسبوک باندې نو په دې خو تا ته پته به دې به دې څونه پیسې ګټلي $1000 خو به یې پې ګټلی که نه نو که دغه فایده او دغه ډالر ما ته راشي نو ښه خبره نه ده زه نه غواړم چې زما په ویډیو باندې یا زما په کارنامه باندې یا زما په تلو راتلو باندې افغانان خفه شي هغوی ته درد دوک ورسېږي که رسېدلی چې د هغې معذرت غواړم خو دغه ویډیو کې څه ریالټي نشته په هغې خو صفحه بره لیکلي دي چې شپږم تاریخ دی ولسم تاریخ دی شپږمه میاشت او 2023 دی موږ تللي وه بارډر کې موږ ویډیوګانې کړې او ټولې دنیا کتلې زما په اکاونټ کې په ټاپ پرته ده هغه هم اوس دومره په ټرینډ کې روانه ده چې 14 میلیونه کسانو وکتله د دومره د کسانو راغستې او زه دومره مجبوره کړم ما چې زه د خپل پیج نه لایف راشم زه بېګا ټیک ټاک نه لایف راغلی ما به یو کس ته ما ته 1.5 کسان ناست یو کس ته مې ځان له ځانه د کمنټ جواب ورکوو چې لکه زه نه یم تللی زه پاکستان کې یم داسې خبره نشته زما خپل وطن دی که وخت رالی انشاءالله موږ یې پاسولو افغانان یې پاسول له دې ځای نه زه یوازې نه یم دلته 8 لک افغانان زموږ سره نور دي زه به د ټولو نه مخکې روان یم خو هغه خلک دي چې کوم دا اوس په دې هجرت کې راغلي او هغه سره ډاکومنټس نشته او پاسه یې هغې دپاره دغه خبره ده ستا پاکستان کې څونه ژوند وکړو او څه پیغام لرې دنیا ته څه پیغام ورکړې چې دلته ستا ژوند څنګه و الحمدلله زه خو دلته پیدا شوی یم او ما ته خو داسې هم نه پیل کېږي چې دا کوزه پښتونخوا او بره پښتونخوا پکې ما ته نشته ما ته ټول پښتانه یو شانتي دي ما ته ټول مسلمانان یو شانتي دي که لر افغان دی او که د بر دی ما ته یو شانتي دی ما ته دا نه دی فیل شوی الحمدلله زه افغانستان ته تللی راغلی یم ما ته دا هم نه دی فیل شوی چې د پاکستان نه واوړېدم که نه ځکه ما له دغه خلکو ډېره زیاته مینه راکړې دې خلکو هم راکړې هغه خلکو هم راکړې زه ډېر زیات خوشحاله یم او زما پلار نیکه چې کوم دي هغه د افغانستان نه راغلي هغه د کونړ سره تعلق ساتي او انشاءالله چې کله هم موږ ماسخوتن کینو یا کور کینو مور پلار خویندې وروڼه ټول دغه خبرې کوي چې هلته خلک
داسې دي مونږ خو په خپل هم تللي وخت هم تېر کړی او ډېر زیات صفتونه کوي نو انشاءالله امید دی مړه د خیره سره که چېرته داسې لکه څنګه چې دلته نه هجرت وشو په یو ځای زموږ مشران راغلي پاکستان ته که داسې ترتیب جوړ شو د ټول نه مخکې ولنۍ کډه به دلته چې د څونه وخت تېر کړو څونه کلی تېر کړو دلته د خلکو سره د څه تجربه خلک څنګه دي د دې ځای او ستا له څونه مینه درکړه که نه تا خوښ شو که نه داسې یاره زه به ځان له په خپله بذات خود ماشاءالله دې خلکو ماله ډېر زیاته مینه راکړې ډېر زیات سپورټ کړی یم ما ته ډېر زیات دروند نظر کړی زه اکثر په خپله هره انټرویو کې دغه خبره کوم کله هم چې زه یو زیږي ته ورشم کله ته سیاسي خلک ناست دي کله ته سرکاري خلک ناست دي کله ته هر ډپارټمنټ والا خلک ناست دي یا زه هسپتال ته ورشم یا تاڼې ته ورشم یا بینک ته ورشم نو یاره کمانډو رالی رامخې ته که اوس دغه پته ماته نشته اکثر خلک ماته وایي بله ورځ چې موږ تللو تورخم ته نو زه په لاره کې په یو ځای کې نوم ودرولې چې یا کارډ راکړه یا څه شی دا کپړې مې اچولي داسې او لاړم پکې او بېرته رالم نو چې رالم نو ما یو چینل والا له انټرویو ورکړه چې یاره ما ته خو هېڅ څه ونه ویل نو په هغې زما نه زیات افغانان بیا خفه شو چې تا ته به څوک څه وایي تا خو دنیا پېژنې نو کیدای شي دغه زما د شهرت یا د دغه عزت وجې خو دغه هم په ما د دغه افغانانو غټ احسان دی چې ما له دومره مینه راکړې زه دونه فالو کړی یم زه په دنیا پېژندلی یم زه سپورټ کړی یم نو دا هم د دغه افغانانو په سر باندې چېرته هم زما نه داسې تپوس نه دی شوی نه ما ته چېرته داسې پیل شوي دي چې زه په یو داسې هېواد کې وخت تېروم صرف ما ته یوه مسله ده هغه ټولې دنیا ته ښکاره ده چې ما سره آی ډي کارډ نشته د دې ملک یا نیشنلټي نشته او هغه د ملک دغه قانون او دغه عین دی چېرې چا سره هغه نه نو هغه په یو طریقه دلته ګیم نشي کولی زه ګیم کوم فایټونه یا زه کوم یا زمارونه کوي یا زما کشران یا ټول افغانان چې فایټونه کوي نو هغه صرف او صرف ډسټرکټ کې دننه کوي آوټ اف ډسټرکټ ګیم نشي کولی یا نیشنل لیول یا انټرنیشنل لیول یا د ورلډ په سطح باندې که زه لیږم نو بیا زه پاکستاني هلکان لیږم الله دا نن چې تا ته کوم څه ښکاري دا به زما هلې ځلې زما سټرګل به وي زما آواز به وي خو دلته به غواړې بیا به خلک درکوي نو دا د ورونو د لر او د بر پښتنو کم چې دلته په کې پي کې کې پښتانه دي په خیبر پښتونخوا کې او کم په افغانستان کې دا دوی چانده کړي ما له دا ځای جوړ کړی دا زما نه دی او تا ته دغه هم پته دغه خلکو ته پته په دې خبره باندې دا انټرویو بل سایډ ته ځي چې دلته څومره غریبانان څومره یتیمانان او څومره کمزوري خلک دي فری اف کاست راځي تا ته پته یو قسم د زه سره ډونیشن هم کوم زه نه کوم الله کې د سوشل میډیا نه چې څه راشي هغه زه په دغه وړو باندې تقسیموم دا شوق او دا زړه دې شته چې افغانستان ته لاړ شي دا کم خلک چې زه دوی سره ډېر زیات ارمان مې دی خو تا ته پته شته هلته هم افغانان دي زما سره ډېره زیاته مینه کوي خو تا ته هم هلته 2 لک افغانان دي او په دې 2 لک افغانانو کې واحد زه د افغانانو احسان نشم پوره کولی دی په ما غټ احسان دی چې زه لکه 32 لکه فالورز لرم دی افغانانو زه فالو کړی یم نو زه یم چې د دلته کوم افغانان دي زه د دوی خدمت وکړم تا ته پته زما سره په اکیډمۍ کې به سوونه افغانان گیم کوي داسې په سوونه پاکستاني زما سره گیم کوي نو زه یم که زه دلته خدمت وکړم که بیا دا ټول پاسېدل د ټول نه مخکې بیا زه روان یم خو هسې نه چې زه لاړ شم د هر څه به ځان وړاندې کړم اوس نن زه کډه راوالم او زه روان شم زما د کلب نه خلک په روډ تېرېږي ویډیوګانې کوي الله کمانډو لاړو بای بای پاکستان او ما پکې منشن کړي تا ته پته شته دا څومره درد دی د یو ځای نه کډه اوچتول او بل ځای کې د تلل ما خو کو زه خو اکټر یم یا زه مطلب یو سوشل ورکر یم ماله خلک پیسې راکوي ماله دا ایډز وکړه چېرې مطلب په دې ټرک پسې ونښله یا بیلچه و د پیسو دپاره چېرې کډه لاړه افغانستان دپاره یو میسج ورکړه زه میسج ورکوم خو ریالټي دا ده چې زما زړه ډېر زیات درد کوي مطلب یو ځای کې سړی پیدا شي خاپوړي وکړي راغټ شي زما زیات ملګري به اوس په دې خفه شي ما ته په کمنټس کې وایي چې کښېنه ته دغلته خوشحاله نه یم خو چې سړی چېرته پیدا شي که سړی په یوروپ کې هم پیدا شي په سعودي دوبۍ په امریکا کې خفه کېږي په غزه کې بس ستا په دې میډیا په وساطت باندې دغې ملګرو نه زه معذرت غواړم که ملکان چې زما په هغه ویډیو باندې خبر شوي دي اکثر ما ته وایي تفصیلي ویډیو وخېجوه ستا دغه ویډیو به انشاءالله زه د خپل پیج نه که تا چاته پوسټ کړه خو زه ملګرو ته وایم زما دغه پیغام چې کوم دی دا دومره شیر کوي چې د دنیا نړۍ کې چې څومره پښتانه دي څومره افغانان دي چې هغوی ته ورسېږي ځکه زما هغه زاړه کلیپونه چې کوم دي د 2023 هغه خلکو شیر کړي دي خلکو په پیسو دپاره یا د ویوز دپاره زه هم مجبور یم زما هم شوق دی چې زه مشهور شم په یو ښه کانټینټ باندې مشهور شم ما ته هم لایک او فالو ما هم پخپله یو 2 پوسټه کړي خو زه ستاسو نه په هغې باندې معذرت غواړم که ستاسو زړه ته په درد دوک رسېدلی معافي ترې غواړم د لکانو یو پوښتنه کوم زمونږ مخکې یو پیج ملک عثمان اوفیشل باندې زمونږ په خپل اواز اوچته اوس تاسو ټیلنټ به ما خودو زیاتره به دلته راتلم ما ویډیوګانې کولې زمونږ نه هغه تللی دا زمونږ نوی پیج د انټرویو په دې نوی راځي نو زموږ ستاسو کوم مینوال دي هغه موږ له سپورټ راکړي څونه ټارګېټ ورته په دې ویډیو کې ږدي چې دونه فالوور ورته په دې ویډیو باندې پکار دي زموږ دا نوی پیج سره روان شو موږ به دا خانتي خپل د پښتنو اواز اوچتو انشاءالله زما امید دی ستا دا ویډیو به میلیون کراس کوي ځکه خلکو پیک ویډیوګانې خېجولي په هغې 8 میلیونه ویوز اخیستې زه دغه افغانان دغه پښتانه پېژنم دغه زموږ سره ډېره زیاته مینه کوي چې پیک شي دومره شیر کوي چې کله حقیقت کې زه راشم او زه ریالټي بیان کړم زما امید دی ستا په دې ویډیو باندې میلیون ویوز بې تپوسه راله د خیره سره انشاءالله مبارک دی شه او دغه خلکو چې کوم زړه خفه شوی زه دې معافي غواړم او ما ته دې معذرت کوي چې زړه ته څه درد دوک رسېدلی انشاءالله زه به د خپل پیج دپاره او د خپل ټیک ټاک دپاره بیا هم یو تفصیلي ویډیو دوی له جوړه کړم خو دا سپیشل زما د دې رور دپاره دیو اکاونټ چې کوم دا نوی دی دا لایک کوي فالو کوي سپورټ کوي کله هم چې په ما باندې څه سخته تنګه یا داسې څه خبره راشي زما آواز او زما درد او زما غم تاسو سره دیو شیر کوي دا نن چې زه په کوم ځای کې ولاړ یم د دې د مایک هغه زور دی چې زه دې ته رسولی یم او انشاءالله امید دی ستا دا مایک به ما
داسې ځای ته ورسېو دغه شان ستا په شان ډېر نور ملګري دي چې زموږ په شا باندې ولاړ دي موږ یې سپورټ کړي دي تر رسولي زه دې مننه کوم عثمان بھائی او که چېرته لاړو نو اخنه بخنه کوئ څه پته نه لګي حالات ډېر زیات خراب دي او دعاګانو کې مې یاد ساته خدا دې چې انټرویو له افغانستان ته راځي بالکل بدرزو بالکل بدرزو تاسو به سپیشل انټرویو لا ګرانو د مینې محبت دپاره عثمان خبره کوي د پاکستان او د افغانستان بیرغ واچوي خیر دی خلک به لګوي مړه داسې پښتانه پکې دي زموږ چې څومره نوې ویډیوګانې راځي څومره انټرویوانې راځي او څومره ریالټي او حقیقتي هغه تاسو د ملک عثمان په افیشل پیج باندې راځي ان شاء الله ګرانو کتونکو چرته هم چې الله مړه تل خوشاله آباد لره د لوی الله پامان